په نامه د خدای چې رحمان او رحیم دی. ګرانو اورېدونکو، باچاحن بابا کتاب زما ژوند او جدوجهد دویم باب کې به نن زموږ سرلیک دی میشن سکول او زما استاد. باچاحن بابا لیکي چې ما چې د 5م جماعت امتحان ورکړ او شپږم ته شوم، نو خان صاحب د 10م نه 11م ته شو. زموږ په ټوله صوبه کې کالج نه و. په دغه کال په میشن سکول کې 11م پرانستل شوی و. نو زما ورور خان صاحب په میشن سکول کې 11م کې داخل شو او زه یې هم په میشن سکول کې په شپږم کې داخل کړم. تر کومې پورې چې مونږ بورډ سکول کې یو، نو په ښار کې به اوسېدو. او چې په میشن سکول کې داخل شو، نو د میشن سکول په بورډینګ کې چې په چوڼۍ کیڼ کې و، هلته به بیا اوسېدو. د دې ځای خو هوا صفا او پاکه وه، د صحت دپاره ښه وه. د فوټبال، کرکټ او د ټینس میدانونه یې لرل. 2 بورډینګونه یې لرل، یو د مسلمانانو او بل د هندوانو و. خو مونږ یې د بورډینګونو نه بیل ځای راکړو. زما د تره زوی او زما همزولی محمد خان خو په کلي کې 5م جماعت پاس کړی و، د سبق دپاره دلته راغلی و او مونږ سره یو ځای و. په بورډینګ کې د ثوابۍ تحصیل ډېر پښتانه هلکان وو، څوک لوی څوک واړه، خو ډېر شریفانان هلکان وو. زموږ د دوی د وروڼو په شان ګزاره وه. زموږ بورډینګ په چوڼۍ کې و او سکول مو په ښار کې و. د دې سکول سبق نسبتاً د بورډینګ سکول نه ښه و. د ښوونې طریقه یې هم ښه وه، استادان یې هم ښه وو، د هلکانو سره یې ډېر کوشش کوو. زما استاد زموږ بورډینګ ته مخامخ د پرنسپل چې مستر هور نومېده بنګله وه. په هغې کې زموږ هیډ ماسټر ویګرم صاحب او د هغه ورور ډاکټر ویګرم صاحب چې په میشن هسپتال کې اوسېدل. دا دواړه وروڼه انګلستان د یو لوی سړي زامن وو. دواړه یې میشن ته بخلي وو. په کومه مینه او اخلاص چې دې دواړو وروڼو خلکو خدمت کوو، زه یې بیان نشم کولی. زه هغه وخت وړوکی وم، خو څه ناڅه په دې خبره پوهېدم چې مستر ویګرم چې په کومه تنخواه اخسته، د هغې نه به یې زموږ بېوسه پښتنو هلکانو له وظیفې ورکولې. یوه ورځ زما پښه ګزک شوې وه. ډاکټر ویګرم خبر شو، راغی. زه یې خپلې بنګلې ته بوتلم، اوبه یې ګرمې کړې، زما پښه یې وینځله او بیا یې زما په پښه پټۍ ولګوله. رښتیا خبره خو دا ده چې زموږ د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په قول خیر الناس من ینفع الناس دوی عمل کړی دی. وایي زموږ چې ناست یعنې د خدای مخلوق خو پرېږده، د خپل قام رور او د غزیز خدمت کولو ته تیار نه و. یو خدمت خو لا پرېږده، په اور کې رانه ولاړ دي او ځکه خو خدای خوار او ذلیل کړي یو. ما کې چې د انسانیت، قوم پرستۍ، ورورولۍ، عزیزولۍ او د وطن دوستۍ او د خدای د مخلوق د خدمت کومه جذبه پیدا شوې ده، په دې کې زما د دې استاد ویګرم ډېر لاس دی. ما به دا فکر کوو چې دوی د کم ځای نه راغلي دي، زموږ د قامه نه دي، زموږ په مذهب نه دي، دلته راغلي دي او زموږ د بچو خدمت کوي او غریبانو ته د خپلې ګېډې برخه ورکوي. او زموږ خپل وطن دی، زموږ خپل بچي دي، زموږ خپل قوم دی او موږ د هغوی دپاره هېڅ نه کوو. بیا مې دې خپل قوم او ملک طرف ته خیال لاړو، نو ما به دې ته ډېر فکر کوو چې زموږ خانان، نوابان، مولیان او تعلیم یافته خلک موږ سره د دې چې زموږ یو قوم، یو وروڼه او یو مذهب یو، خو دا جذبه راکې نشته چې د دې خپل غریب قوم د بچو امداد وکړو. په میشن سکول کې نیمه ګنټه د انجیل د درس دپاره وه. والډیګریو نوم یې یو فرنګي و، هغه به راته د انجیل درس وایو او وغځ به یې هم راته کوو. زه وړوکی وم، په دې خبرو دومره نه پوهېدم، خو سمین جان خان زما نه یو جومات مخکې و، هغه پرې پوهېدو. ما ته به یې ویل چې زه دې والډیګریو وغځ ته غوږ نه نیسم، په غوږونو کې ګوتې ږدم، ځکه چې په ما تاثیر کوي، هسې نه چې بل څه چل راباندې وشي.